Muslim English Language Institute. Reading My family. خانواده من. زما کورنۍ. My name is Yusra Adina. نام من یسرا آدین است. زما نوم یسرا آدینه دی. I am 10 years old. من 10 سال هستم. زه 10 کلنه یم. I go to school. من مکتب میرم. زه مکتب ته ځم. I do not work at home. من در خانه کار نمیکنم. زه په کور کې کار نه کوم. I just study, eat and sleep. من فقط میخوانم، میخورم و میخوابم. زه یوازې لوستل، خوراک او خوب کوم. I can play volleyball and football. من میتونم والیبال و فوتبال بازی کنم. کولی شم والیبال او فوتبال لوبه وکړم. My brothers' names are Ali Fayaz and Imran Adina. نام برادرای من علی فایز و عمران آدین است. ورونه می فایز او عمران آدینه نمیږي. They also go to school. اونا هم مکتب میرن. هغوی هم ښوونځي ته ځي. They study English at Melly. اونا انگلیسی را در انستیتوت مسلم میآموزن. هغوی د مسلم انسټیټیوټ کې انګلیسي ژبه زده کوي. They go there every day. اونا هر روز اونجا میرن. دوی هلته هر ورځ ځي. They can speak English but not very well. اونا میتونن انگلیسی صحبت کنن ولی نه چندان خوب. هغوی په انګلیش خبرې کولی شي اما ډیر ښه نه. My father's name is Shah Adina. اسم پدرم شاه آدینه هست. زما د پلار نوم شاه آدینه دی. He is a manager at Melly. او یک مدیر هست در انستیتوت مسلم. هغه په مسلم انسټیټیوټ کې مدیر دی. He goes to office every day. او هر روز به دفترش میره. هغه هر ورځ دفتر ته ځي. He works there very hard. او در آنجا بسیار تلاش میکند. زما پلار هلته سخت کار کوي. He wakes up very early in the morning and comes back very late. او صبح زود از خواب برمیخیزد و ناوقت برمیگردد. هغه سهار وختي پاڅیږي او د شپې ناوخته کور ته راځي. My grandfather is an old man. پدر کلانم یک مرد پیر هست. نیکه می بوډا دی. He is at home because he is jobless. او در خانه است چرا که بیکار است. هغه په کور کې دی ځکه چې بیکاره ده. He just offers his prayers and recites the Holy Quran and takes us to school. او فقط نمازش ادا میکنه و قرآن تلاوت میکنه و نیز ما را به مکتب میرسانه. هغه یوازې خپل منځونه او تلاوت کوي. هغه موږ ښوونځي ته رسوي. He is so kind. I love him a lot. او خیلی مهربان است و من خیلی دوستش دارم. هغه ډیر مهربانه دی. هغه پر ما ګران دی.